بسم الله الرحمن الرحیم. د انسان دعا ولې نه قبلیږي؟ حالانکه الله سبحانه وتعالی ډیر زیات خوشحالیږي د هغه بنده نه چې هغه د خپل رب نه دعا کوي. الله وایي دعا مانه وغواړئ زه ستاسو دعاګانې قبلومه. خو کله چې د یو انسان دعا نه قبلیږي د هغې شاته ډېرې زیاتې وجې مونږ مخکې 8 وجې بیان کړې وې چې د هغې وجې نه د انسان دعا نه قبلیږي. نهمه وجه دا ده د ګناهونو نه توبه نه ویستل. کله چې انسان ګناه کوي او توبه نه وباسي د خپلو ګناهونو نه د دې انسان دعا نه قبلیږي. لکه حدیث د مسند احمد کې راځي بني اسرائیلو باندې به چې کله بلا او تکلیف رالی هغوی ته چې کله به یو تکلیف ورسېده نو هغوی به یو میدان ته لاړل. الله سبحانه وتعالی وحی وکړه د هغوی پیغمبر ته او ته ویې فرمایل دیو له خبر ورکه چې تاسو په نجسو بدنونو باندې دلته راغلي او تاسو هغه لاسونه ماته پورته کړي دي چې په هغې تاسو وینې تویې کړي دي، په هغې تاسو خپل کورونه د حرامو نه ډک کړي دي. نو چې کله اوس زما غضب په تاسو باندې سخت شه نو تاسو اوس رالی او ما نه دعاګانې غواړئ نو په دې باندې تاسو ما نه لرې کیږئ. نو کله چې یو انسان ګناه کوي او د هغې نه توبه نه وباسي دې انسان د ډېرو زیاتو بدبختیو سره مخ کیږي. یو بدبختي ده چې د انسان دعا نه قبلیږي. هر یو انسان نه ګناه کیږي خو غوره ګناهګار هغه دی چې د خپلې ګناه نه وروسته توبه وباسي. لسمه وجه هغه استعجال دی، تادي کول دي په دعا کې. لکه یو سړی وایي ما ډېرې دعاګانې وکړې خو قبول یې نه شوې بس ستړی شي او دا دعا پرېږدي د دې انسان دعا ګوره بیا نه قبلیږي. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یستجاب لاحدکم ما لم یعجل یقول قد دعوت فلم یستجب لی. د یو انسان دعا قبلیږي تر هغه وخته پورې تر څو چې دا جلتي ونه کړي. کله چې انسان جلتي وکړي وایي چې ما خو ډېر دعاګانې وکړې او زما دعا قبوله نه شوه او دعا پرېږدي د انسان دعا ګوره بیا نه قبلیږي. بل حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي همیشه وي یو بنده په خیر کې تر څو چې جلتي ونه کړي. صحابه کرام وفرمایل ای د الله نبي جلتي څه ته وایي؟ هغه وفرمایل یو انسان وایي ما ډېر دعاګانې وکړې خو قبول یې نه شوې دې د جلتي ویلی کېږي. کله چې سړی استعجال کوي جلدي کوي په قبلېدو د دعا کې نو د انسان دعا بیا نه قبلیږي. محترمو یولسمه وجه چې د هغې وجې نه د انسان دعا نه قبلیږي هغه د اخلاص نشتوالی دی په دعا کې. کله چې اخلاص نه وي په دعا کې د دې انسان دعا ګوره نه قبلیږي. ځکه بعضې انسانان وایي بعضې خلک وایي تاسو به اورېدلي الله او پیر بابا دې مل شه یا وایي الله او کاکا صاحب دې ووهه. داسې الفاظ استعمالول دا ناجایز دي او په دې سره بلکې انسان مشرک کېږي دا شرک الفاظ دي. او چې کله انسان داسې الفاظ په خپله دعا کې استعمالوي او یا د دې په شان نور الفاظ استعمالوي نو دې انسان دعا نه قبلیږي. 12مه وجه دا ده چې کله یو انسان په داسې وخت کې دعا کوي چې په هغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا نه وي کړي نو دې انسان دعا هم نه قبلیږي.